د سلفیانو د خوا بیا یو بل خبره هم نشر سوې ده. هغه دا خبره کله چې په خبرو کې سره راوګرځي چې دا د لاس مچېدو خو په احادیثو کې ثابت دي، ته څنګه منکر یې؟ دی څه وایي؟ وایي زه خو داسې وایم روغبړ دې وکړي، لاس دې ورمچ کړي، دا سر دې نه ورکښته کوي، دا سر دې نه ورکښته کوي. ته چې د چا سره روغبړ کوې وابي داسې وایي د هغه چا لاس راپورته که ته جګ ورته ودرېږه، د هغه لاس راپورته که ته سر مه ورکښته کوه. وایي دغه سر کښته کول چې دي وایي دغه منع دي. د دوی دلیل د هغه حدیث شریف څه دی چې هغه اوس یې مخکې ما وینا وکړله چې ما ول پیغمبر علیه السلام څه چې پوښتنه وسوله دوه کسه سره یو ځای سي، یو بل ته سر کښته کړي، څنګه دی؟ د تعظیم په خاطر پیغمبر علیه السلام ول دا منع دی. د دغه ځایه څه سلفیانو دا خبره راخستې ده که دې د چا سره روغبړ کاوي، لاس دې ورمچوي، سر مه ورکښته کوه. حضراتو د حدیث په مطلوب نه دي پوه سوي. پیغمبر علیه السلام چې ویلي دي چې دوه کسه سره یو ځای سي، یو دې بل ته سر نه کښته کوي، هغه په هغه صورت کې چې لاس مچېده و روغبړ نه وي. څه مطلوب؟ دوه نفره سره یو ځای سوله، لاسونه یې نه دي سره ورکړي، یو ځای دی بل ځای دی، دا یو نفر بل ته سر کښته کړي، دغه عمل منع دی. دا هغه د یهودو مسلک دی. د تعظیم په خاطر یو بل ته سر کښته کړي، لاس یې په لاس کې نه یې سره ورکړي، سره لرې وي، یو بل ته سر کښته کړي، دغه سر کښته کول چې دي دغه منع دي. او یو بیا سر کښته کول د روغبړه په وخت کې دي. دا خو به کېږي د چا سره چې روغبړ کوې دلته به سر ورکښته کوې، په دې کې مشکل نشته. زه به وهابي ته عجیبه دلیل ووایم. وهابي خو وایي د چا لاس چې ورمچې نو ته سر مه ورکښته کوه. زه پوښتنه ځینې کوم، زه وایم په روایاتو کې موږ دا خبره تېره کړله چې د پیغمبر علیه السلام لاسونه هم مچ سوله، پښې یې هم مچ سولې. دا خو به وهابي را سره مني. واهو وایم دا د پیغمبر علیه السلام پښې څنګه مچ سولې؟ دلته سر نه سو ورکښته. د لاس خبره به پرېږدو. دا د پیغمبر علیه السلام پښې چې صحابي یې ورمچي، څنګه یې ورمچ کړې؟ آیا صحابي جګ ورته ولاړو، پیغمبر علیه السلام پښه ورته راپورته کړه؟ کلا وحاشا، داسې خو نه ده. نو خو د پیغمبر علیه السلام پښه پر مځکه وه، پښه مبارکه، صحابي رالی سر یې ورکښته کړي، مځکې ته ورسېدی، پښه یې ورمچ کړله. دا سر کښته کول نه راله؟ واهو دا د پښو د مچولو عمل بې له سر کښته کولو کېدلی سي؟ یا نو چې د پیغمبر علیه السلام پښې مبارکې مچ سولې، د صحابه کرامو پښې مبارکې مچ سولې، خامخا سر ورکښته سوی دی. که سر ورکښته نه سي دا پښې نه مچېږي. نو دا خبره د دې غلطه ده چې لاس ته یې سر نه دی ورکښته کړي. زه خو هم ورکښته کړی دی،